دوه تازه خو بد خبرونه. جاوید قمر باجوه په وزیرستان کې څه کړي او نبیل د حکومت په خلاف څه ویلي دي. ویډیو را سره وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. پاکستان وایي له افغانستان سره به د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پوځي اقدامات نور هم زیات کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه شمالي وزیرستان ته تللی او پر ډیورن فرضي کرښه یې د پاکستاني پوځ له تاسیساتو لیدنه کړې ده. قمر جاوید باجوه ویلي پاکستان سولې ته ژمن دی او په وینا یې ځکه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدام کوي. نوموړي په دغه لیدنه کې په ټینګار سره ویلي چې په یاده سیمه کې به پوځي او امنیتي اقدامات نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پولې دواړو لوري ولسونو په بار بار د پاکستاني حکومت له لوري پر ډیورن کرښه د تاسیساتو بندېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان بیا خپلو کارونو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې پاکستان د امریکا حکومت په مالي ملاتړ په ډېرې چټکۍ سره یاد کارونه ترسره کوي. د پاکستاني پوځ مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرښې تر څیرمه له پاکستان سره په څو سرحدي ولایتونو کې پوځي تمرینات ترسره کړل. رحمت الله نبیل: حکومت په لوی لاس د سولې پروسه ځنډوي. افغان حکومت په لوی لاس هڅه کوي د سولې پروسه اوږده شي او بین الافغاني خبرې وځنډېږي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي حکومت د سولې اړوند ضد او نقضي څرګندونې کوي، پر ژمنو عمل نه کوي او په لوی لاس غواړي دغه پروسه وځنډېږي. د نبیل په وینا طالبان هم په دې لټه کې دي چې پروسه وغځېږي او جګړې ادامه پیدا کړي. د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې د افغانستان په سوله کې بهرنیان مداخله کوي، نو ځکه هیڅ لوری هم د جګړې د پای او سولې د راتګ لپاره د پام وړ عملي ګامونه نه اوچتوي. دی زیاتوي چې حکومت د امریکا په ټاکنو کې د ټرمپ د ناکامېدو په هیله دی او تمه لري چې د امریکا نوی ولسمشر به د طالبانو په اړه بیل دریځ ولري. نوموړی وایي ټرمپ طالبانو ته په سیمه کې ډیر اهمیت ورکړ، دغه ډله ځان پیاوړی بولي چې له همدې امله د سولې په پروسه کې شرطونه ږدي او د دې هر څه بیا عام افغانان پرېکړه کوي او د جګړو اصلي بوج د دوی پر اوږو دی. ملګرو، دا وه زمونږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.